سلامونه ملګرو، دا زمونږه دویمه ویډیو ده د جاوا. په دې ویډیو کې په جاوا باندې خبرې کوو چې جاوا په کم کال کې او په کومه کمپنۍ کې ډیولپ شوه، د جاوا پروژې نوم چې او د جاوا مشري د چا په غاړه وه، او د جاوا مخکینی نوم چې او اوس ورته او ایکا نوم څنګه انتخاب شو، او ایکا نوم ورته په کوم ځای کې انتخاب شو، او جاوا مخفف چې دی، او بل دا چې د جاوا جی ډي کې ته ولې د پیالې شکل ورکړلی شو. جاوا په 1991 میلادي کال کې په سن مایکرو سیستم کمپنۍ کې ډیولپ شوې ده. جاوا په 1991 میلادي کال کې په سن مایکرو سیستم کمپنۍ کې ډیولپ شوې، چې د دغه پروګرام نوم چې مخکې شنه پروژه په نوم سره یادېدله، او د دې پروژې مشري چې وه هغه د جیمز ګاسلینګ پر غاړه وه. د جیمز ګاسلینګ پر غاړه وه د دې مشري. د جاوا چې دا مخکې او ایکا نوم درلوده او اوس ورته خلک جاوا وایي. دا او ایکا نوم ورته څنګه انتخاب شوی، ولې ورته او ایکا وایي او ولې ورته جاوا ویلی شي؟ او ایکا په 1992 میلادي کال کې رامنځته شوې وه، چې دا نوم ورته هم جیمز غوره کړی و. په جاوا د پروژه چې دا په 1991 میلادي کال کې رامنځته شوه، او بیا د او ایکا نوم چې دی دا ورته په 1992 میلادي کال کې غوره کړی شو. د او ایکا نوم ورته څنګه انتخاب شو؟ یو ورځ جیمز ګاسلینګ چې دی د خپلې کوټې نه باندې راووته. کله چې د خپلې کوټې نه باندې راووته جیمز ګاسلینګ، نو ده ته یو ونه په نظر ورغله، نو دې وجې نه ده ورته او ایکا نوم انتخاب کړ. اوس به تاسو وایئ چې ونه د او ایکا سره څه هغه لري، رابطه لري. او ایکا په معنا د بلوط یا لرګي سره راځي، نو ده چې کله ونه ولیدله شاید په ونه کې لرګی څه لیدلی وي، نو د هغې وجې نه ده چې دی او ایکا نوم ورته انتخاب کو. او دا اوس ورته جاوا ولې وایي یا جاوا ورته څنګه انتخاب شو؟ سن مایکرو سیستم کمپنۍ چې دا دوی پریکړه وکړه چې موږ باید جاوا ته د ایکا ته یو ښه نوم غوره کړو، چې دوی ورته بیا وروسته جاوا غوره کړه، چې موږ ورته یو صحیح نوم، یو ښه نوم ورته غوره کړو. نو د دغې پروژې د دغې پروګرام کوم غړي چې دوی راغونډ شول او یو لنډ کاپي شاپ ته لاړل. او په کاپي شاپ کې په نیمه ورځ تقریبا شاوخوا داسې خبرې اترې په دې باندې وکړلې چې موږ دې ته څه نوم کېدو. بالاخره دوی نتیجې ته ورسېدل چې باید موږ دې ته جاوا نوم کېدو. ځینې کسان وایي چې جاوا چې دا دوی ورته دا نوم ځکه غوره کړ چې دوی دغه کاپي شاپ کې چې دوی چې هسکه دا په اندونیشیا کې یو جزیره ده، نو دوی چې هغلته کوم ځای کې موجود و، اندونیشیا کې یو جزیرې نوم چې د جاوا نومیږي، نو دوی ځکه ورته دغه جاوا انتخاب کو. او ځینې کسان وایي نه، جاوا چې دغه کسان چې وو دغه د دې پروژې کم غړي چې وو د دغه کسانو د نومونو مخفف ده، چې د هغوی نومونه جیمز ګاسلینګ او آرثر وین هوپ انډي بیچتولیشیم، داسې څه الفاظ دي د دې مخفف د ځینې کسان وایي. او ځینې کسان وایي نه چې دا په اندونیشیا کې یو جزیري نوم دی، او دوی چې هلته کې دا پرېکړه وکړه، نو دې وجې نه یې ورته دا جاوا نوم انتخاب کو. او ځینې کسان وایي نه، جاوا مخفف د دې نومونو ده. بله خبره دا چې که تاسو خیال کړی وي د جاوا جی ډي کې چې دا هغه د پیالۍ شکل لري، نو د جاوا جی ډي کې ولې د پیالۍ شکل لري؟ کله چې دوی د جاوا ته کله چې د او ایکا ته دوی د جاوا نوم غوره کړ، نو دوی بیا پرېکړه وکړه باید موږ اوس دې ته یو لوګو هم انتخاب کړو، یو لوګو هم باید دا ولري.
نو دوی دغه وخت کې چې دوی په دغه کافي شاپ کې چای څښه نو دوی پریکړه وکړه چې باید موږ دې ته یو لوګو هم انتخاب کو. نو دوی په دغه وخت کې چې چای څښه نو بس پیاله یې مخې ته پرتې وي یو کافي شاپ کې، نو دې وجې نه دوی دې ته دغه د جوا دغه لوګو چې د پیالې انتخاب کړ د جاوا ته. بل خبره دا چې جاوا موږ په اولنۍ ویډیو کې هم خبر وکړه چې جاوا چې دا یو پروګرامینګ لینګویج دی. پروګرامینګ اینڈ ا پلیټفارم. Java is a high level object. Java is high level object oriented and secure programming language. Java is a programming and a platform. Java is high level object oriented and secure programming language. Platform څه ته ویل شي؟ موږ وایو جاوا چې د پروګرامینګ لینګویج دی، جاوا چې د پلیټفارم دی. پلیټفارم څه معنا لري؟ که تاسو نه کس ته پوښتنه کی پلیټفارم څه معنا لري؟ پلیټفارم مطلب any hardware and software which any hardware and software when in any software and hardware environment. صحیح ده؟ environment, any hardware and software environment in which program run is called platform. صحیح ده؟ او بل دا چې جاوا is high level language. دا چې high level څه ته ویل شي په دې مونږه په تیره ویډیو کې هم خبرې وکړلې چې high level څه ته ویل شي. high level چې دی په دې باندې انسان پوهیږي، کمپیوټر پرې نه پوهیږي. جاوا چې دا یو high level language دی، PHP C++ دا ټول چې دی high level language دی چې په دې باندې مونږ په تیره ویډیو کې هم خبرې وکړه. او دا چې object oriented څه ته وایي په دې باندې هم مونږ ان شاء الله په دې باندې خبره کوو. جاوا چې دا secure دا او پروګرامینګ لینګویج ده. ټیک ده؟ بل خبره دا چې د یو زمون سره کمپایلر دی، یو زمون سره انټرپریټر دی. کمپایلر څه ته ویل شي او بل انټرپریټر او انټرپریټر څه ته وایي او کمپایلر څه ته وایي په دې باندې خبره کوو. او جاوا انټرپریټر لري او که کمپایلر لري. نو مونږ C++ ویلو. C++ چې دی هغه کمپایلر لري، انټرپریټر نه لري. او جاوا چې دا هم کمپایلر لري او هم انټرپریټر لري. کمپایلر څه ته ویل شي او انټرپریټر څه ته وایي؟ کمپایلر چې دی دا چې دا ټول پروګرام چې دی په یو ځای ترجمه کوي. د څه کوي؟ د ټول پروګرام په یو ځای ترجمه کوي. صحیح ده؟ کمپایل کوي. که تاسو چیرته ډکشنری کې وګورئ نو تاسو ته د کمپایلر او د انټرپریټر دواړو معنا چې دا یو درکوي. یعنی که ته کمپایلر وګورئ د کمپایلر معنا هم ترجمه درکوي او د انټرپریټر معنا هم ترجمه درکوي. خو داسې نه ده. کمپایلر او انټرپریټر فرق لري. کمپایلر چې دی دا ټول پروګرام په یو ځای ترجمه کوي او انټرپریټر چې دی دا لاین په لاین. صحیح ده؟ لاین بای لاین په لاین څه کوي؟ لاین په لاین ترجمه کوي. او بل خبر دا چې کمپایلر چې دا ترجمه کوي او انټرپریټر چې دی دې ته هم داسې ویلی شو چې کمپایلر چې دی ترجمه کوي او انټرپریټر چې دی تفسیر کوي. صحیح ده؟
نو مطلب می دا دی چې کمپایلر چې دی دا ټول پروګرام په یو ځای ترجمه کوي او انټرپریټر چې دی لاین په لاین ترجمه کولو ته چې ویل شي انټرپریټر وای چې جاوا هم انټرپریټر لري او هم کمپایلر لري یا داسې هم موږ ویل شو کمپایلر څه ته وای کمپایلر هغه عملیه ده چې د تعریف دی سیده کمپایلر او د انټرپریټر کمپایلر دواړو یو تعریف لري سیده انټرپریټر یا کمپایلر دواړه هغه عملی دي چې د هغه کوډونه چې د انسان په فهم باندې وي یعنی چې انسان پرې پوهیږي هغه د کمپیوټر په فهم باندې د کمپیوټر په فهم باندې ترجمه کوي د چې کمپیوټر په پوه شي هغه ته ویل شي انټرپریټر او کمپایلر هغه کوډونه چې انسان په پوهیږي ترجمه کوي لپاره د دې چې کمپیوټر په پوه شي نو هغه ته ویل شي انټرپریټر او کمپایلر چې انسان په پوه او کمپیوټر په پوه هغه کوم دی باینری لینګویج دی سیده چې 0 1 دی چې هغه څه کوي ډیټا چینج کوي او کمپیوټر پر هغه باندې پوهیږي نو دا زموږ سره د جاوا انټروډکشن کلاس 2 ان شاء الله په بل ویډیو کې به په جاوا یو سمپل پروګرام باندې کار کوو چې څنګه کولای شو د سیم ډي د لارې نه سیم ډي په طریقه باندې جاوا یو سمپل پروګرام ران کوو